السلام علیکم. په تېره ویډیو کې تاسو ته موږ مینوفیکچرر سپلایر ډسټریبیوټر هولسیلر ایم او کیو آر واي ډېر امازون لینګویج چې مرته وښودو او ډېر په تفصیل کې مې ایکسپلین کړو. زما خو 100% دا یقین دی چې په هغې کې به هېڅ تاسو کوېسچن نه وي پاتې شوی او که ته کوېسچن وي کمنټ باکس کې ماته کمنټ کې ماته ووایي نو زه به ستاسو له هغه کوېسچن جواب درکړم. انشاءالله تعالی زه پوره کوشش کوم ستاسو په امازون کې راتلونکي چې کومې مسلې د هغې د حل کولو. نن موږ د امازون لینګویج یو نور داسې اکرونیم دي څه داسې الفاظ دي چې په هغې باندې ځان پوهې کوو چې دا څه شی دي. نمبر فرسټ SKU. SKU څه مطلب دی؟ ګوره زه تا له یو اګزامپل درکوم. کله چې ته رالې او امازون باندې لیسټینګ کوو پروډکټس یې اخیستي وو امریکې کې دې اخیستي وو په سعودي عرب امارات کې دې اخیستي وو په هر ځای کې دې اخیستي وو او دغه پروډکټس یې بیا لیسټ کول امازون ته نو ته به د خپل پروډکټس لا زه به ورته یو نوم یاد کړم یو نوم به ورکړې هغه نوم ته به SKU وایي به هغې نوم باندې به ستا خلک پېژني. ګوره په کومې محله کې په سکول کې ستا چې کوم نوم دی په هغې باندې تا پېژني. دقه د SKU په مدد سره به ته خپل پروډکټس په امازون په دنیا کې پېژني. دا یو داسې نوم دی خو نوم نه نمبر دی. دا نوم ستاسو په دغه اسانتیا لپاره او ستاسو د پېژندلو لپاره ما نوم استعمال کوم. SKU یو داسې نمبر دی چې د هغې د وجې ته خپل پروډکټس د امازون په دنیا کې پېژندلی شي. هغې ته به وایي SKU سټاک کیپینګ یونټ. څه شو؟ دې مطلب دا دی چې تا کله امازون باندې لیسټینګ کوو او خپل پروډکټ له دې یو نمبر ورکو هغې نمبر ته به څه وایي SKU. دویم ورپسې دی FNSKU. مطلب دا دی چې کله ته امازون باندې لیسټینګ کې او ستا دې پروډکټس ته امازون یو نوم ورکړي چې د هغې په دې وجه باندې یو نمبر ورکړي د دې نمبر د وجې امازون ستا پروډکټس پېژني دا یې څه وایي FNSKU چې هغه امازون ورکوي او دا به صرف ویزیبلي امازون ته دې به صرف امازون ته پته لګي د دې نمبر. ګوره راشي فرض کړه زه یو پروډکټ لېږم امازون ته او ما یو نمبر ورکړو فار ایگزامپل 2455 نمبر ورله ما ورکړو دا ما د خپل پروډکټس له نمبر ورکړو نو زه به 2455 لکه څه وایم چې 2455 نمبر والا پروډکټس زما دي. څه شو؟ امازون باندې ورکړو 3005 دا امازون ورکړو نو زه 2455 باندې به زه خپل پروډکټ پېژنم. زه وایم چې دا 2455 نمبر پروډکټ چې کوم دی SKU نمبر 2455 دا زما پروډکټ دی. امازون به وایي چې دا کوم دغه 3005 نمبر دی دا دې پلانکي کس پروډکټ دی. په SKU په مدد سره موږ به خپل پروډکټس پېژنو چې دا زما نمبر دی. د FNSKU په مدد سره به امازون زمون دا پروډکټ پېژني چې دا دې پلانکي کس پروډکټس دی. څه شو؟ بل دی SN هغې ته وایي چې هغه امازون ستا د پروډکټ له بل یو نمبر ورکوي چې د هر چا ته ویډیبلي هر چا ته پته لګي د دې پروډکټس. څه شو؟ چې د هغې په وجه امازون دا پروډکټس پېژني د صرف ستا لپاره نه دا پروډکټس پېژني دقې ته به څه وایي SN. بل دی یونیورسل پروډکټ کوډ UPC. یونیورسل پروډکټ کوډ هغه دی چې د هغې په ذریعه دا پروډکټ په ټوله دنیا کې دا پروډکټس خلک پېژني. پلان کې د دې پروډکټ UPC ورته یاد کړي نو هغوی به اټومیټیکلي ذهن ته دا پروډکټ راځي. د UPC په مدد سره دا پروډکټس په ټوله دنیا کې خلک پېژني. د SN په مدد سره دا پروډکټ خلک په امازون کې پېژني. FNSKU په مدد سره دا پروډکټس امازون پېژني چې دا پلان کې کس پروډکټ دی. د SKU په مدد سره ته خپل پروډکټس پېژندلی شي. فار ایگزامپل دلته درکوم فرض کا یو شوز دی بوټ دی د هغې یونیورسل پروډکټ کوډ چې کوم دی هغه 2513300 دی. څه شو؟ د UPC دی. د دې نمبر په وجه دا بوټ په ټوله دنیا کې خلک پېژني. UPC دا د UPC شوه یونیورسل پروډکټ کوډ. دویم ورپسې دی SN
اثن امازون دي نمبر كره امازون ما جالس كيدو امازون دي اثن نمبر کو امازون स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर دا دی ابریویشن دی هغه د نمبر کو چې 13 24 2502 دا دی اثن شو بیا چې کله امازون کتل چې دا پروډکټ د پلان کس دی ما پروډکټ جوړ زمان پروډکټ دی بل نمبر کو آیته به ویل شي اف ان اس کیو دی جوم مال خپل طرف نه ورکو آیته وی اس کیو چې دی جوم آیت اس کیو چې امازون هدیت آیت اف ان اس کیو یونیورسل پروډکټ کوډ د هاي په دې ټول دنیا کې خالص دا پروډکټ پیژني او د اس ان په ذریعہ سره دا پروډکټ هلکو په امازون دنیا کې پیژني بل په دې پروډکټس غالبا پروډکټ تو تاسو ټول پته چې پروډکټ څه ته وي او پروډکټ څه دی هر یو شی دا یو پروډکټ دی موبایل یو پروډکټ دی لپټاپ یو پروډکټ دی لایټ یو پروډکټ دی هر یو شی پروډکټ دا یو شی څه کوم دی بوټ شو سپلای شو او غړای شو هر یو شی دا یو پروډکټ دی شو پروډکټ باندې تاسو ډېر هپويږي بل انوینټری څه ته وایي پرس کا د تاسو یو एग्जांपल درکوم تاسو کوی چې ما د $50,000 انوینټری اغستل ده د انوینټری مطلب مال مطلب ما د 50,000 انوینټری اغستل ده څه شو 50,000 انوینټری مطلب ما د 50,000 د مال اغستل دي دا د انوینټری شو د $50,000 مطلب د $50,000 یو پروډکټ اغستل دي او ته پات کدو ویل چې ما د 50,000 انوینټری اغستل و 20 یونټ مې هارت کړل د 20 یونټ مطلب بدای چې ماته 20 دا 20 یونټ چې کوم هارت کړل راته شو دا لکه مطلب شل دانه هارت کړل خو لکه نه بزنس دا کې به تاسو دانه نه وایي تاسو به یونټ وایي چې ما د 50,000 انوینټری اغستل او ما 20 یونټ هارت کړل دا یونټ کی هارت راتلی شي پرته کې هغه څه پروډکټ راتلی شي بوټ شو لپټاپ شو پین شو هر څه شي شو دا وسوي یونټس انوینټری او دا به تاسو پیژندلی چې انوینټری څه وي او یونټ څه وي بل پسې دی مارجن او پروفټس پروفټ هاي ته چې د پیسو په شکل کې مارجن هاي ته چې هغه د پرسنٹ په شکل کې دا سره د एग्जांपल لرکوم ما سره 7 लाख روپۍ پاکستاني او ما په دې کې انویسټ کړې شو چې باغې باندې ما ته پروفټ ملاو شو 50,000 یا 60,000 ما ته ملاو شو نو دا 50,000 روپۍ چې کومې دا پیسو په شکل کې چې کوم دي دا د ما دي دا د ما پروفټ دی او چې کله دا ما ته دغه ملاو شو ما په پرسنٹ کې ویل چې ما ته 30% ګټه پاتې شو یا 25% هر څونه دا پرسنٹ کې چې زه کم یم دا مارجن دی او کله چې زه په پیسو په شکل کې یم 1000 2000 لاک 2 لاک دا چې دا ګټه ده دا ګټه زما چې کم دا پروفټ دی او دا کم پرسنټیج کې چې کم زما ګټه ده دا سوی مارجن بل دی نیټ او ګراس نیټ ته وایي او ګراس ته وایي تاسو پر سکرین باندې ښکاري دا یو شاته یو بوتل دی شو او دی ویل چې الکه د دې ګراس او ویټ چې کم دی ګراس د دې ګراس ویټ دی 1.5 kg یو نیم کیلو دی وزن دی ګراس ویټ او نیټ ویټ دی 1 kg مطلب د دې ګراس ویټ چې کم دی هغه دی یو نیم کیلو او دې نیټ ویټ چې کوم دی هغه دی کیلو اوس څه مطلب دی د ګراس ویټ مطلب نیټ ویټ مطلب د دې دا مطلب شو چې کله یو نیم کیلو دی دا ګراس ویټ چې کوم دی په دې کې دا بوتل می حساب دی دا چې په کوم پیکینګ کې دی د کې دا می حساب دی نو د ګراس ویټ مطلب چې دې ټوټل وزن شاتو بوتل او دا پیکینګ دا چې دا ګراس ویټ دی یو نیم کیلو ولیکن صرف شات چې کوم دی اخیری نیټ ویټ دی اخیری هغه شات دی 1 kg دی د خبره کوم پس کا
تا دا خبره وکړه چې ما ته په آنلاین بزنس کې په آنلاین کاروبار کې ما ته په دې میاشت کې $1000 ګراس پرافټ ملاو شو. خو په دې کې تا سره بل یو قسم شریک دی لکه هغه هم تاسو پرسنټیج ورکې او هغه پرسنټیج د لکه تا اوس ویل چې ما ته نیټ پرافټ $800 پاتې شو. د $800 تاسو شو دا ستا نیټ پرافټ شو او ګراس پرافټ چې کوم ستو اسونو $1000. نو تاسو وپېژندل ګراس او نیټ په منځ کې فرق و. دا و د ټول اکرونمز ټول هغه لینګویج د امازون موږ تاسو سره شیر کو. بس غالبا د تیوریټیکل چې کومه حصه ده اب ختمېدو کې ده او ان شاء الله تعالی موږ پریکټیکل کار دغه باندې شروع کوو امازون باندې. خو کنفیوز کېدل بالکل مه کوئ، هار مه منئ، یعنې کنټینیوسلی محنت کوئ. ان شاء الله تعالی وخت را روان دی. خله چې موږ دا کورس شروع کوئ ښه ځان ته یاد ساتئ او دوی کورس کې تاسو ته مه وویل دا تیوریټیکل خبرې دي. تاسو موږ دونه ووایو چې تاسو صرف ذهن کې یو قسم له ډانچه جوړه شي لکه چې ایسنس ته وایي، SQU ته وایي، FNSQU ته وایي. دا هر څه د موږ پریکټیکل کوو هغه تاسو بیا ډېر ښه وپېژندئ. پریکټیکل چې کوم انسان چې کله پریکټیکل یو شي ویني هغه ډېر زیات ښه یادېږي. تیوریټیکل داسې ډېر زیات ښه نه یادېږي په نسبت د پریکټیکل. نو دا هر څه موږ پریکټیکل کوو په پارټ 2 کې. د امازون چې کوم پارټ 2 دی کوم پریکټیکل کار موږ په لیپټاپ کوو دا وخت به تاسو دا ټول هر څه وپېژندئ. اوس کنفیوز کېږئ مو او انشاءالله دې وختې به 2 ویډیو زموږ نور راځي تیوریټیکل او د هغې نه بعد به بیا پریکټیکل کار شروع کوو. والسلام.